بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو و دیرسمې برخې ته مو هرکلی کوم. لومړی فتحه. د سهار له لمانځه نه وروسته د دمشق خلکو له بامونو او بازارونو څخه د محمد بن قاسم د پوځ د جلوس ننداره کوله. د دنیا په تاریخ کې دا لومړی پیښه وه چې یوې لرې سیمې ته د پوځ قومانده دې د یوه 19 کلن زلمي په غاړه وي. له دمشق نه تر بصرې پورې له هر کلي او ښار نه له دې پوځ سره نور رضاکاران هم ملګري سول. کوفې او بصرې ته د محمد بن قاسم د روانېدو خبر رسېدلی و. ځوانو مېرمنو خپل مېړونه، میندو خپل زامن او خویندو خپل ورونه له ځوان سالار سره جهاد ته هڅول. د غیرتي قوم د یوې بېوسې لور فریاد هر کور ته رسېدلی و. د بصرې په ښځو کې د زبیدې دې تبلیغ اثر کړی و چې د نهید مسئله د قوم د هر انګور او خور مسئله ده. ځوان نجونې له هرې محلې نه د زبیدې کور ته ورتلې او د دې د خبرو له اورېدو وروسته به له یوې نوې جذبې او احساس سره بېرته ستنېدې. پر ناروغۍ برسېره د محمد بن قاسم مور د بصرې پر کورونو کور په کور ګرځېده او ښځو ته یې د جهاد د تبلیغ کاوه. زبیدې څو غازیانو ته د آسونو او وسلو په خاطر خپل ټول زیور او ګاڼه وپلورل. د بصرې د ټولو امیرانو او غریبو کورنیو نجونو د دې په تقلید همداسې وکړل او د بصرې بیت المال یې له مجاهدینو سره د مرستې په نامه له طلا او سپینو زرو نه ډک کړ. د عراق د نورو ښارونو ښځو د خیر په دغه کار کې د بصرې له ښځو نه وروسته کېدل نه غوښتل او په لکونو روپۍ یې راټولې کړې. محمد بن قاسم په بصره کې 3 ورځې پاتې سو. د ده له راتګ نه دمخه حجاج بن یوسف ته د مکران د والي محمد بن هارون دا پیغام را رسېدلی و چې د عبیدالله په مشرۍ چې کوم هیئت دوی دیبل ته استولی و، له هغوی نه یوازې 2 تنو بیرته ځانونه مکران ته را رسولي وو. نور ټول د دیبل والي وژلي وو. دې خبر د بصرې په خلکو کې د انتقام په اور د تیلو ور اچولو کار وکړ. له دمشق نه د روانېدو په وخت د محمد بن قاسم د لښکر شمېر 15,000 کسه و، خو کله چې له بصرې نه دغه لښکر روانېده نو شمېر یې 12,000 ته رسېده چې 6,000 پکې د آسونو سپاره وو، 3,000 پلي او 3,000 د اوښانو خاوندان. محمد بن قاسم له شیراز نه مکران ته ورسېد. د مکران له سرحد نه د تېرېدو نه وروسته د لسبیلا په غرنۍ سیمه کې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ سول. بهیمسنګ له 20,000 پوځ سره د لسبیلا د سیندي والي مرستې ته را رسېدلی و. هغه د یوې غونډۍ پر سر یوه مضبوطه کلا خپل مرکز ټاکلی و او په ټولو لارو یې غشي ویستونکي وټاکل. د ده د پلار له مخالفت سره سره بهیمسنګ راجا ته ډاډ ورکړی و چې د ده 20,000 پوځ به 12,000 مسلمانان له لسبیلا نه وړاندې تګ ته پرې نږدي. غرنیو سیمو ته د مسلمانانو له ننوتلو سره سم د بهیمسنګ لښکر هلته دلته یرغلونه پیل کړل. 40 تنه پوځیان به ناڅاپه له یوه کنډو نه راښکاره سول او د سترګو په رپ کې به یې د محمد بن قاسم په لښکرو د ډبرو او غشو باران وکړ او بیرته به وتښتېدل. د آسونو سپاره خو به له یرغل سره په یوه او بله خوا تیت سول او له یرغل نه به په امان پاتې سول. خو د اوښانو سپاره به سخت پریشانه وو. کله کله به ترهېدلي اوښان بیرته راسمبالول د یرغل کوونکو له تعقیب نه زیات مشکل وو. محمد بن قاسم د دې حملو په مقابله کې پیاده ګروپونه رامخې ته کړل، خو یرغل کوونکي به بیا د شا له خوا په لښکرو راپرېوتل. یوه ډلګۍ به په کومه غونډۍ وختله او د محمد بن قاسم د پوځ پام به یې ورواړاوه او بلې ډلې به په کیڼ لوري حمله وکړه. څومره چې د محمد بن قاسم پوځ وړاندې ته هومره دغه حملې زیاتېدې. د شپې به یې د پړاو اچولو په وخت کې 4مه برخه پوځ خامخا د شاوخوا غونډیو پر سر پهره کوله تر څو دښمن شواخون رانه وړي. یو ماښام محمد بن قاسم ته یو جاسوس احوال راوړ چې له دې ځایه 20 میله لرې یوه مضبوطه کلا د دښمن د لښکر مرکز دی. هغه سمدستي د خپلو تجربه کارو سالارانو شورا جوړه کړه. د ځینو سردارانو رایه دا و چې دغه لاره پرېږدو او د سمندر په غاړه هواره لاره غوره کړو. موږ چې څومره له دې کلا نه لرې سو هومره به د دښمن له حملو نه په امان وو. خو محمد بن قاسم له دې رایې سره موافق نه و. وی ویل تر څو دغه سیمه له دښمن نه پاکه نسی زموږ وړاندې تګ له خطر نه خالی نه دی. زموږ مقصد دیبل ته رسېدل نه دی، د سند فتح کول دي او دا کلا د سند د رفاه مهمه مورچه ده. زما باور دی چې د دې کلا په فتح به
دښمن ټوله سیمه پرېږدي او د دښمن د پوځ کوم سپاهیان چې دیبل ته ولاړ سي یو ماته خوړلی ذهنیت به هلته خپور کړي خو که موږ له دې کلا نه لاره کږه کړه او پر مخ ولاړو د دوی حوصلې به مضبوطې سي او زموږ شا به همدغسې له خطرونو ډکه پاتې سي. زموږ لومړی هدف د همدې کلا نیول دي. که د دې کلا له فتحې نه وروسته په شاوخوا سیمه کې د دښمن زیات پوځ پاتې وي نو دوی به له موږ سره د یوه فیصله کوونکي جنګ تکل کوي. دا هم زموږ په ګټه ده. زه پوهیږم چې د دې کلا د پوځ زیاته برخه په شاوخوا غونډیو کې زموږ د پرمختګ د مخنیوي لپاره تید دي. زه غواړم همدا نن شپه په کلا حمله وکړم او د دې هدف لپاره زه له ځانه سره یوازې 500 تنه پلي پوځ ته اړتیا لرم. پاتې پوځ به ټوله شپه پرمختګ ته دوام ورکوي. د دې ګټه دا ده چې دښمن به ستاسې د پرمختګ د درولو په خیال کې وي. د سپوږمۍ په رڼا کې تاسې ته وړاندې تګ خطرناک هم دی خو که سهار تاسې ته د کلا د فتح خبر راورسید بیا به درېږئ او زما د امر انتظار به کوئ. که د کلا له فتح نه وروسته دښمن په کوم بل ځای کې د پوځ د بیا سمبالولو هڅه وکړه نو زه به د کلا د ساتنې لپاره څه سپاهیان پرېږدم او تاسې ته به ځان را رسوم. او که دښمن په کلا د بیا تصرف لپاره حمله وکړه بیا به تاسې هلته راځئ. یو بوډا سالار وویل زما باور دی چې د سند د فتح لپاره خدای جل جلاله ته ټاکلی یې. ان شاء الله ستا هیڅ تدبیر به هم غلط نه وي خو د لښکر مشر باید له لښکر سره یو ځای وي. د هغه ژوند ډیر ارزښتناک وي. هغه د پوځ وروستۍ تکیه وي. که په دې خطرناکه موقع کې تاسې ته څه خطر پیښ سي نو بیا به څه کیږي؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ د قادسیې په جګړه کې ایرانیانو د زبردست لښکر او وسلو سره سره له دې امله ماته وخوړه چې دوی د لښکر پر ځای پر رستم زیات حساب کاوه. کله چې رستم ووژل سو نو ټول لښکر د مسلمانانو د لږ لښکر په مقابله کې تاب رانه او مات سو. خو بلعکس د مسلمانانو اعتماد دومره و چې د خپل سالار د نه موجودیت احساس یې نه کاوه. زموږ په تاریخ کې به داسې پیښه څوک ونه ویني چې د سالار د شهادت نه وروسته به لښکر وارخطا سوی او مات سوی وي. موږ د پاچاهانو او قمندانانو لپاره نه بلکې د خدای جل جلاله لپاره جنګیږو. پر پاچاهانو او سالارانو چې څوک تکیه کوي د هغوی له وضع کېدو وروسته مایوس کېدای سي خو زموږ خدای تل سته او ژوندی دی. په قرآن کریم کې زموږ لپاره د دې احکام سته. زه دا دعا کوم چې خدای جل جلاله دې ما خپل قوم ته رستم نه کوي بلکې خدای دې ما ته د مثنا رضی الله تعالی عنه د جوړېدو توفیق راکړي چې په شهادت یې د مسلمانانو په زړونو کې د شهادت جذبه لا په غورځنګ شوه. ما ته داسې قمندان هیڅ ارزښت نه لري چې د خپلو سپاهیانو د تورو په سیوري کې غلی وي او خپلو میړنو ته د سرښندنې پر ځای د ځان ساتنې وصیت کوي. که د دې کلا فتح کول ډیر مهم نه وای نو ښایي ما بل چاته دا دنده سپارلې وای. خو د دې هدف لاندې کول او خطر منل دواړه د دې تقاضا کوي چې زه په خپله د دې کار ترسره کول په غاړه وه. زبیر وویل زه له تاسې سره تلل غواړم. محمد بن قاسم ځواب ورکړ نه زه د یوې کلا لپاره د 2 دماغو ضرورت نه وینم. زما په غیاب کې ته باید په پوځ کې وې. زه پر خپل ځای محمد بن هارون پرېږدم او ته به یې نائب یې. د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته محمد بن قاسم 500 تنه زلمیان انتخاب کړل. د هغوی اسونه یې لښکر ته پرېښودل او محمد بن هارون ته یې د پرمختګ قومنده ورکړه. په خپله له خپلو 500 تنو ملګرو سره د یوې غونډۍ تر شا غلی پاتې. نیمه شپه سپوږمۍ ولوېده او محمد بن قاسم د کلا په لور وخوځېد. د لارې ټولې پوستې د لښکرو د پرمختګ د درولو په خاطر ختیځ لوري ته ټولې سوې وې. سیندي سپرو په کلا کې بهیم سنگ د ختیځ په لوري د مسلمانانو د ناڅاپي وړاندې تګ نه خبر کړ. هغه په کلا کې 300 تنه پوځیان پرېښودل او په خپله هم د مسلمانانو د لارې نیولو لپاره ووت. د شپې په 3مه نیمایي کې محمد بن قاسم له کلا نه 1 میل لرې یوې غونډۍ ته ورسېد. لرې په ګړنګونو کې د بهیم سنگ د سپرو د اسونو د پښو ترپهار راغبرګېده. محمد بن قاسم خپلو ملګرو ته وویل هغوی کلا خالي کړه او لاړه. راځئ بیړه په کار ده خو په کلا کې به لږ پوځ خامخا پاتې وي ځکه خو باید هیڅ ډول شورماشور ونه کړو. زموږ لږ ټوخی او په زوره غږ په کلا کې ساتونکي بیداروي. که د هغوی شمېر بیا یوازې 40 تنه وي هم تر ډېره ځنډه به مو بهر ایثار کړي.
لدې هدایات ورکولو نه وروسته هغه خپل ملګري په وړو وړو ګروپونو وویشل او د کلا په لور ورغله. دروازې ته چې ورنږدې سول په شاوخوا پولو او کږلېچونو کې غلي سول. په دروازه او برجونو کې د پهردارانو په غوږونو کې د ستومانۍ او خوب آثار جوت داسې محسوسېدله لکه هغوی چې غږیږي نه، هسې ګونګوړ غږونه یې تر خوله وتل. محمد بن قاسم 10 تنه ځوانان ورسره ملګري کړل او د کلا یوې چوپې برخې ته ورنږدې سول. کمندونه یې وغورځول، په دیوال وختل او بیا یې د پړي زینې وغورځولې. پر دغه ځای 2 پهرداران ویده وو. د سترګو په رپ کې د محمد بن قاسم 6 تنه ملګري په زینو وختل، خو 1 تن لا پاس نه وختلی چې څو ګامه وړاندې یو سپاهي ټکان وخوړ، مشال یې اوچت کړ، ویې ویل څوک یې؟ بل سپاهي چغې کړې دښمن دی، هوښیار اوسئ. محمد بن قاسم الله اکبر ناره پورته کړه او په یوه زبردسته حمله یې د برج زیاته برخه ونیوله. د دې نارې په اورېدو د محمد بن قاسم نورو ملګرو هم د برج په خوا مخه کړه، کمندونه یې واچول او په کلا ور وختل. په کلا کې ویدو سپاهیانو تر څو تورې راایستلې. د محمد بن قاسم 50 تنه ملګري برج ته رسېدلي وو. پهردارانو په برج کې له مقاومت نه دا غوره وبلله چې دننه ولاړ سي او خپل ویده ملګري راویښ کړي. تر لږ مقاومت وروسته په یوه سمڅه ننوتل او د تېښتې په هڅه کې سول. سمڅه ډېره تنګه وه او سپاهیانو په یوه وخت کې پرې هجوم وروړ. ځینې ناامیده سول او دروازه یې خلاصه کړه او ځینې پلي ځینې پر اسونو سپاره وتښتېدل. د کلا د دروازې له خلاصېدو سره سم مسلمانانو پر دیوال د ختلو پر ځای په دروازه یرغل وروړ. د ډېرو سپاهیانو د تېښتې لاره بنده سوه. دښمن له 4 خواو نه ناامیده سو او تورې یې وکښلې، خو له لږ مقاومت وروسته یې وسله کېښوده. د کلا دننه په سمڅه کې ننوتلي پوځیان یو له بل سره لاس او ګرېوان وو. محمد بن قاسم چې شور ماشور واورېده، د یوه پهردار له لاسه لوېدلی مشال یې اوچت کړ، تر څو کوټو دننه د یوې سمڅې په وره کې ودرېد او په فارسي ژبه یې وویل په تاسې کې چې څوک تېښته کول غواړي د کلا دروازه یې پر مخ خلاصه ده، وسلې وغورځوئ بیا تلای سئ. دا یې وویل. بیا له دروازې نه یو لوري ته شو. په سپاهیانو کې چې څوک په فارسي پوهېدل هغوی نورو ته د محمد بن قاسم مطلب روښانه کړ. هغوی یو شمېر راووتل او په شکمن نظر یې محمد ته کتل. ځینو هم هغه سمڅې ته ترجیح ورکړه، خو د محمد بن قاسم په اشاره 2 تنه پوځیان ورننوتل، تورې یې وکښلې او د سمڅې په وره کې ودرېدل. محمد بن قاسم وویل په داسې حال کې چې روښانه او لویه لاره مو په مخ خلاصه ده، تاسې ولې تیاره او تنګه لاره غوره کوئ؟ په موږ اعتبار وکړئ. که موږ تاسې وځلئ، زموږ تورې ستاسې له ورمېږونو نه ډېرې لرې نه دي. د محمد بن قاسم له دې خبرې اورېدو نه وروسته نورو سپاهیانو هم تورې وغورځولې او راووتل. محمد بن قاسم بېرته د کلا دروازې ته راغی. خپلو سپاهیانو ته یې امر وکړ چې له کلا نه چې څوک بهر ته درومي مخه یې منیسئ. دغه خلک سرټیټي بهر ته ووتل، غلي غلي یې شاته راکتل او ورو ورو وړاندې تلل. له مغلوب دښمن سره دغه چلند د سند د تاریخ نوی باب و. یو په عمر رسېدلی سپاهي ورو ورو ګامونه اخیستل، دروازې ته ورسېد، بیرته یې مخ راواړوه او له سوچ وروسته بیرته راوګرځېد. محمد بن قاسم ورته وویل چې که په کلا کې څه شی درڅخه ورک سوی وي لټولی یې سي. هغه په ځیر ده ته وکتل او پوښتنه یې وکړه ایا ته د عربو د پوځ قمندان یې؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ هو زه یم. بوډا سپاهي وویل دښمن په هیڅ حالت کې د رحم مستحق نه دی. آیا زه پوښتلی سم چې تاسې له موږ سره ولې داسې سلوک وکړ؟ محمد بن قاسم وویل زموږ هدف د دښمن وژل نه دي، هغوی ته نیغه لاره ورښودل دي. سپاهي وویل نو تاسې ډاډه اوسئ چې هیڅوک به در باندې د برلاسۍ وړ نسی. دغه خلک چې نن تاسې د رحم وړ وبلل، سبا ته به ستاسې تر بیرغ لاندې د هغو مغرورو پاچاهانو پر خلاف جنګیږي چې په لوېدلي دښمن رحم کول نه پیژني. دا یې وویل او بیا هغه تر دروازې بهر ته ووت. محمد بن قاسم د کلا چکر وواهه، څو سمڅې د خوراکي موادو نه ډکې وې. په طبیله کې 15 اسونه وو. محمد بن قاسم په دې ډاډه و چې په محمد بن هارون پسې وتلی پوځ چې د کلا له فتحې نه خبر سي بیرته به راوګرځي.
هغه څلور تنه سپاره محمد بن هارون ته واستول او دا پیغام یې ورکړ چې په یو مناسب ځای کې واړوي او زما د امر انتظار وکړي. بیا یې دروازه وتړله او څلورو خواو ته یې په برجونو کې غشي ویستونکي کېنول او د کلا په برجونو او دیوالونو یې د اسلام بیرغونه ورپول. محمد بن قاسم په یو برج کې ولاړ و او د لمر راختو ننداره یې کوله چې له ختیځ نه یې د 40 سپرو یوه ډله ولیده. هغوی کلا ته را روان وو. دوی هغه د سیند د پوځ برخه بلله. په لیندو کې یې غشي کېښودل او د رانږدې کېدو په انتظار یې کېناستل. هغوی له کلا نه نږدې 300 ګامه لرې ودرېدل. یو سپور له خپلو ملګرو نه جلا سو او د کلا په لور ورنږدې سو. غشي ویستونکي د محمد بن قاسم د اشارې په انتظار وو. هغه دوی د لاس په اشاره منع کړل. سپور چې د برج څنګ ته ورسېد آس یې ودراوه. په عربي یې وویل موږ د زبیر ملګري یو، دننه مو پرېږدئ. محمد بن قاسم سر ور لرې کړ. ویې پوښتل ستا نوم خالد دی؟ هغه ځواب ورکړ هوکې. محمد بن قاسم وویل خپل ملګری دې راوغواړه. خالد مخ شاته واړاوه او د لاس په اشاره یې ملګرو ته وویل چې راځئ. محمد بن قاسم د دروازې د خلاصولو امر وکړ. له کلا نه ووت. له خالد نه یې وپوښتل ستا کور چېرته ده؟ خالد جواب ورکړ هغه له موږ سره ده. بیا یې زیاته کړه زبیر چیرې دی؟ محمد بن قاسم وویل هغه له پاتې پوځ سره دی. تاسې ته څه معلومه سوه چې موږ په دې کلا کې یو؟ خالد وویل موږ ته دا خبر را رسېدلی و چې تاسې د مکران له سرحد نه راتېر سوي یئ. موږ د سیندي پوځونو په جامو کې دلته ځانونه را رسولي او تاسو به حیران سئ چې موږ ته د راجا د لښکرو یو سالار له دې ځایه 4 مایله وړاندې د یوې پوستې د پهرې دنده راسپارلې وه. موږ په ډیره بېتابۍ ستاسې د راتګ انتظار کاوه. نن له کلا نه تښتېدلي پوځیان هلته راغلل. هغوی موږ ته وویل چې کلا فتح سوه. موږ تاسې ته مبارکي وایو. ستاسې سالار چېرته ځئ؟ محمد بن قاسم مسکی سو. یو سپاهي ته یې وکتل. هغه سپاهي ځواب ورکړ ته د سپاهیانو له سالار سره خبرې کوې. لږ ځنډ وروسته د خالد نور ملګري هم ور ورسېدل. لاسونو پلي سول. محمد بن قاسم پر هغوی له یو سرسري نظر وروسته وویل مګر ستا خور خو نسته؟ خالد مسکی سو. د نارینه جامو یو نقاب پوښ ته یې اشاره وکړه. محمد بن قاسم وویل د خدای شکر دی چې اوس روغه یې. هو رښتیا زبیر له پاتې پوځ سره دی. د زبیر د نوم له اورېدو سره ناڅاپه په ناهیلي خپل غوږونه او غومبري تاوده سول. شاته یې مخ واړاوه. مایا ته یې وکتل. مایا هم د دې په څېر د نارینه جامې اغوستې وې. هغې سترګې ښکته کړې. د ناهید مټ یې وچیچه او ورو یې وویل ناهیدې مبارک دې